ننګرهار والي حیات الله حیات ولایت مقام کې د شوکانې اتحادیې غړو سره د لیدنې پترس کې ډاډ ورکړ چې ستونزې به د حل په موخه جمهور رئیس سره شریک کړي. د شوکانې کیندنې اتحادیې غړو حاجي محمد ولی، محمد رحیم، ولید او دلاور جنرال د خپل خبرو پر مهال ویل چې د 13 کلونو راهیسې په قانوني ډول د شوکانې کیندنې کوي چې په دغه برخه کې د 50 میلیون ډالرو پانګونه کړې ده. د دوی سره شاوخوا 15,000 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار کوي چې ډیرو کورنۍ ته پکې د حلال رزق زمينه برابر شوې ده. هغوی زیاته کړه چې د قانون وزارت اوس د قانون خلاف کار کوي او غواړي چې د شوکانې کیندنې په موخه لوی شرکتونو سره قرارداد وکړي چې په دې سره کوچني شرکتونو ته میلیونه ډالر زیان رسیږي او د یادو ستونزو په حل کې له ننګرهار والي څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. ننګرهار والي حیات الله حیات د شوکانې اتحادیې غړو ته د کړې پانګونې په برخه کې د ملاتړ ډاډ ورکړ. نوموړي ویل چې جمهور رئیس ورته لارښوونه کړې ترڅو په ننګرهار کې د شوکانې په نوم ښارګوټی جوړ کړي چې د منظورېدو په برخه کې کار روان دی. د شوکانې کیندنې اتحادیې غړو ته ډاډ ورکړ چې ستونزې به د حل په موخه جمهور رئیس او قانون وزارت مسؤلینو سره شریک کړي.